نو هر کله چې تاسو کانوا خلاصه کړئ نو تاسو ته به دغه صفحه راسي داسې ده د کانوا د هوم منو لکه دغه هوم پیج ده. نو په دغه کې چې ګورئ دا اول به راسو له دغه ساید منو نه به شروع کړو. اول چې دا کلوز مینو دغه مینو چې ګورئ موږ خو اوس اوپن کړې ده. نو وګورئ دغه کې چې دا کریټ ډیزاین ده ټرای فور 30 days دغه ده او د تا په دغه تېرو ورځو کې چې دی دا هیستوري لکه تېرو ورځ تاسو ډیزاینونه کړي دي هغه دلته دي. نو که چېرې دا کلوز کړو ګوره دا ګوره هاید کېږي غونته. نو ګوره په اوس په دغه کې نه ښکاري هاید غونته سول. که موږ بیا پې کلیک کړو نو بېرته به راسي. او په دې کې اول موږ سره دا کریټ ا ډیزاین. نو که چیرې تاسو غواړئ کانوا ته راغلی تاسو نن ورځ یوه لوګو جوړوئ نو تاسو به راځئ دلته کریټ ا ډیزاین باندې کلیک کوئ. نو تاسو ته به دغسې صفحه راخلاصه دي. اوس په دغه ځای کې به تاسې چې هر څه شي جوړوئ هغه به لیکئ. که هغه لوګو وي که هغه پرزنټیشن وي که هغه د یوټیوب تمنیل وي بینر وي هر څه شي وي کولای سي په دغه ځای کې لکه مثالا په دغه ځای کې شارټ کټ کیانې هم ستا تاسې کولای لکه مثالا زه غواړم نن لوګو جوړ کړم کولای سم په دغه ځای کې کلیک کړم. خو کله وخت کله تاسو نه ورک وي که په دغه ځای کې ور نشته کولای سئ لکه مثالا دلته راسئ ورته ولیکئ لوګو. نو څنګه چې تاسې لوګو ورته ولیکئ په دغه ځای کې به څو اپشنونه درته راسي او په دغه ځای کې چې دا بیا څو اپشنونه دي. تاسې یوه لوګو ځانته جوړوئ د چینل لپاره. دوم چې دا انیمیټ لکه مثالا هغه لوګو چې وي انیمیشن ولري په ویډیو کې راولئ. د ټویچ ویډیو وي د یوټیوب د چینل لوګو دی وي د لوګو سټیکر وي د شرټ لوګو لکه دغه شرټس ده کالي دغه لوګو وي څه خلته لوګو وي لکه په دغه کې اپشنونه تاته راځي. که هغه لکه مثلا ته غواړې انیمیټډ لوګو جوړه کړې د خپل د یوټیوب چینل جوړه کړې د شرټ لوګو جوړه کړې د ټویچ لوګو څه شي لوګو ته جوړوي. نو که چېرې تاسو غواړئ یو ډیزاین جوړ کړئ که هغه ویډیو وي بینر وي تمنیل وي تاسو به کریټ ا ډیزاین باندې کلیک کوئ. اول مثلا دا ټرای پرو پر 30 days غواړئ لکه مثلا دغه خپل پلان چې دا پرو ورژن ته وړئ دا اوس دا زه پری ورژن لرم لکه مثلا په پیسو نه ده مفته ده. لکه مثلا که چېرې غواړم پرو ته وړم زه به تاسې په دې به کلیک کوئ. نو تاسو به دغه صفحې ته راولئ که چېرې تاسو غواړئ چینج کړئ نو تاسو به ګوره په دغه باندې به کلیک کوئ start my free trial. دغه کې بیا تاسو لکه پیسې او کوئ رجسټر کوئ خپل ځان نو تاسو به پرو لرئ. او بل څه ده ریسنټ ډیزاینز. ریسنټ ډیزاین لکه تېرو ورځو کې تاسو په کومو ډیزاینونو باندې کار کړی لکه ویډیو ډیزاین کړی ده یوه لوګو یې جوړه کړې یوټیوب تمنیل بینر ده پرزنټیشن ده یو ویب سایټ ده هر څه شي وي لکه هغه په دغه ځای کې راځي. لکه مثلا تېرو ورځو کې لکه هیستوري غونته دي د په دغه ځای کې راځي ریسنټ ډیزاین. نو ته بیا کولی سې په دغه ځای کې لکه ملګري سره شیر کړي ډیلیټ یې کړي رینیم یې کړي لکه مثلا ډاونلوډ یې کړي لینک یې را کاپي کړي او لکه مثلا سټارټ یې کړي. لکه مثلا زه غواړم اول څه ګوره کولی سې لکه مثلا زه غواړم دغه رینیم کړم دا خو لوګو د غواړم د لوګو نوم ورکړم په جای د برایټ کلرفul پلیفul لکه مثلا زه غواړم دغه د قلم اپشن چې وینئ په دې چې کلیک کړئ ګوره لوګو انټر وکړو ګوره رینیمس لوګو سو. اول کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې دغه رینیم کوي لکه مثلا په نوي ټاب کې خلاصه کړئ همدغه ډیزاین لکه مثلا دغه نه یو کاپي لکه مثلا کاپي کړئ او سټار لکه مثلا زه غواړم چې هره ورځ چې دغه اخري هم چې نور ډیزاینونه هم جوړ کړم دغه د بیا هم ماته په کونج کې وي چې زه لکه مثلا ښه پوهېږم چې ډېر خلاصوم که زه یو سټار کړم په دغه ځای کې لکه ځان ته فولډر غونته لکه جوړېږي ګوره یور سټارټ لکه کوم یو چې تا سټارټ کړي دي هغه ګوره په دغه ځای کې راځي. که غواړې بېرته ان سټار کې نو ته به بیا په درې ډاټس باندې کلیک کوې دغه سټار چې ده ان سټار به کوې ګوره هغه دې سټار فولډر له منځه لاړ په دغه ځای کې و. او لکه مثلا تاسو کولای شئ لکه یو فولډر کې واچوئ لکه مثلا یو فولډر کې سیو غونته کړئ کولای شئ لکه مثلا تا کانوا په خطایي کې درنه ډول هغه سوه کلوز سوه دغه ټاب غواړئ لکه مثلا راغلی یو خپل ډیزاین ولیدو تاسو نه غواړئ چې کلیک یې کوئ اوپن کوئ بیا را ډاونلوډ کړئ په دغه ځای کې تاسو کولای شئ لنډې را ډاونلوډ کړئ. او کولای شئ لکه مثلا تاسو غواړئ دغه ډیزاین چې دغه لوګو ستا کومه ډیزاین کړې ده که دغه غواړئ له ملګرو سره شریکه کړئ دغه هم کولای شئ په دغه ځای کې شیر او کولای شئ لکه مثلا د دغه لینک کاپي کې یا ټاکس کې او کولای شئ په دغه ځای کې ډیلیټ لکه تراش ته واچوئ.
او کله که مثلا دغه چې کې 15 دانې راځي غواړي لکه مثلا ټول ډیزاینونه وګورئ څومره سي ورځو کې ستا کار کړی نو تاسو به سی آل باندې کلیک کوئ لکه تاسو ته ټول هغه سي دا خو له موږ سره د هغه دغه مینو لکه دغه سایډ بار کې وي او بل موږ سره دا هم سره لکه مثلا دغه چې کې سي وګورئ موږ اوس د هوم پیج کې یو دا نو که چېرې لکه مثلا موږ اوس پروجیکټ ته راسو نو وګوره دا پروجیکټ واغله د هم مینو وګوره نو راغلو پروجیکټ ته دا هم مینه دا خپله دا د کانوا هم مینو ده په دغه ځای کې مثلا ته ډیزاین جوړوي وګوره په دغه ځای کې څه راځي او بل موږ سره دا پروجیکټ لکه مثلا په د تیرو ورځو کې ټوله هیستوري لکه په هغه ځای کې په هغه ټاب کې چې لکه مثلا تاسو لکه ښودل لکه ډېر هم ښودل لکه په دغه ځای کې د تا ټول ډیزاینونه څنګه چې ته کانوا ته ساین ان سوې کوم څه ډیزاین کړي تا هغه ټول په دغه ځای کې دي بیا ته کولی شې لکه مثلا اوپن کړې ډیټ کړې ډاونلوډ کړې یا ډیلیټ کړې پروجیکټس دی او بل موږ سره دا ټمپلیټس لکه مثلا دغه کانوا خپله چې دا په زرهاو ټمپلیټ لري که هغه د لوګو وي د یوټیوب د بینر وي تمنیل وي د یوټیوب ویډیو وي د ویب سایټ وي ډېر ټمپلیټونه دي کولی شئ ټمپلیټ ته راځئ او په دغه ځای کې ورته لیکئ لکه مثلا کټګوریانې دي د څه شي ټمپلیټ وي د بزنس وي لکه سوشل میډیا یا د ایډوکیشن وکړم نو ماته به اوس ټول ایډوکیشن ټمپلیټ راسي نو دلته چې تاسې اوس کاته راسئ دغه چې ګورئ دغه ټول ټمپلیټ لکه مثلا دغه ګورئ پریزنټیشنونه دي لکه مثلا ګوره tens and hundreds بیا کولی شئ لکه مثلا په دغه سرچ کې ورته هم ولیکئ لکه مثلا زه غواړم د لوګو ټمپلیټ نو زه دلته لوګو ورته لیکلی شم انټر سي وکړم نو ماته به اوس ټول د لوګو ټمپلیټونه راکړي ګوره ټول لوګو شول او کولی شئ لکه مثلا دغه تاسې فلټر هم کړئ لکه مثلا په دغه ځای کې کټګوریانې هم شته لکه مثلا وګوره په دغه ځای کې لوګو د انستګرام پوسټ څنګه انستګرام پوسټ وکړو نو ګوره اوس به ټول انستګرام پوسټ ګوره انستګرام او دا د لکه مثلا میډیا کولی شي لکه مثلا په دغه ځای کې اپلوډ هم کړي لکه خپله میډیا دی لکه هغه عکس وي ویډیو وي هر څه شي وي او بل لکه مثلا په دغه ځای کې دا برانډز لکه مثلا په دغه ځای کې هغه شیان دي چې لکه مثلا دغه پرې نه دي لکه مثلا دغه ټول په پیسو دي لکه څنګه چې تاسې دې راسئ ګوره په دغه داسې اوپن کړئ نو ګوره ready to use our brand کې لکه مثلا په دغه ځای کې باید تاسې پرو ورژن ولرئ وګوره چای لکه مثلا که چېرې تاسې دا نه لرئ نو تاسې نشئ کولی دا استعمال کړئ او بل موږ سره په دغه ځای کې اپس دي دا خپله کانواس دا زیات اپونه لري که هغه لکه مثلا د باکګراوند ریموور وي لکه مثلا ته غواړې یو عکس ده د هغې غواړې عکس ریموف کړې نو ته کولی شې اپس ته راسې په اپ سټور کې لکه په اپ سټور کې ولیکې لکه مثلا باکګراوند باکګراوند لکه مثلا کولی شې اریسر وي که هغه ریموور وي نو سیم ورته لیکو ګوره تاسو ته به دغه اپس راځي نو تاسو کولی شئ د خپل هغسې ده ایمیج وکړي لکه د لوګو وي د هغې باکګراوند ریموف کړئ او دریم لاب لکه مثلا په دغه ځای کې تاسو کولی شئ عکسونه لوګوګانې ډېر شیان جوړ کړئ لکه مثلا په دغه ځای کې کولی شئ لکه مثلا زه غواړم یو لوګو دې ماته جوړه کړي نو کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې ورته ولیکئ create a logo for my channel and my channel name is خپل نوم به ورکړه حفیظ نو تاسو اوس یې کریټ وښایي دا به اوس راته جوړ لکه مثلا هر څه چې تاسې په دغه ځای کې ورته لیکل لکه موږ ولیکل لوګو نو تا ته به لوګو جوړوي که چېرې ته عکس ولیکي تا ته به عکس جوړوي نو که چېرې موږ دلته کاته راسو ګوره موږ ته دغه لوګوګانې جوړې کړو ګوره د حفیظ په نامه یوټیوب چینل حفیظ دا هر څه نوم چې ورکړه هماغسې موږ ته لوګو جوړه کړه او له موږ سره ډریم لاب دا خو موږ دغه سایت دغه ټوله مو خلاص کړه او په دغه ځای کې ستاسې دلته راسئ په دغه ځای کې هم تیار شارټکټ دي لکه بیا تاسې چې نه غواړئ چې لاړ شئ کریټ ډیزاین باندې کلیک کړئ او په هغه ځای کې تاسې ورته ولیکئ چې زه غواړم لوګو جوړه کړم ویډیو جوړه کړم په دغه ځای کې تیار شارټکټس دي چې ته کولی شې هغه استعمال کړه لکه مثلا په دغه ځای کې د یوټیوب تمنیل شارټکټ ده نو ته څنګه پې کلیک کړې د یوټیوب تمنیل صفحه به تاته خلاصي لکه مثلا ټمپلیټونه به هم تاته راسي بیا که د یوټیوب ویډیو وي بیا یوټیوب ویډیو کې لکه مثلا څو دانې دي لکه مثلا که هغه دی دغه د یوټیوب لکه مثلا بیا نیم که سوشل میډیا کې لکه مثلا په سوشل میډیا کې وي هغه د انستګرام پوسټ وي که هغه د هغه وي لکه مثلا د فیسبوک سټوري وي انستګرام ریل وي
لکه مثلا په دغه جي کې یوټیوب د خو ځان ته ویډیو ده وګورئ سوشل میډیا په ده باندې چې کلیک کړئ نو تاسو ته اوس وایي چې تاسو چې جوړوئ که هغه د یوټیوب تمنیل وي که سوشل میډیا سو کنه فیسبوک پوسټ ده یوټیوب بینر ده د لینکډ ان بیکګراوند ده انستګرام سټوري ده انستګرام ریل ده تر نور لکه په دغه جي کې دا شارټ کټس غونته دي چې تاسو کولی شئ هغه یې کړئ لکه مثلا بیا تاسو ته د ضرورت نشته چې تاسو راسئ کریډ ډیزاین په هغه چې کې ورته لیکئ یوټیوب تمنیل په دغه چې کې تیار شارټ کټ ده تاسو کلیک کړئ نو تاسو به هغه ځای په هغه ځای راولي او په دغه چې کې ګوره دلته ریسنت ډیزاینز په دغه چې کې ریسنت ډیزاین کې لکه مثلا د تا د تیرو ورځو ډیزاینونه راځي لکه مثلا کوم شیان چې تا ډیزاین کړي دي په تیرو ورځو کې هغه ټول په دغه چې کې راځي لکه مثلا په دغه چې کې بیا لکه هیستوري غونته دي ده نو ته کولی شې لکه مثلا اوپن یې کې ډاونلوډ یې کړې ډیلیټ یې کړې چا سره شریک کړې اپلوډ یې کړې لکه مثلا سوشل میډیا ته دی کولی شې لکه مثلا بیا ایډیټ یې هم کړې د تا دغه د ټولو د تیرو ورځو ډیزاینونه دي ریسنت ډیزاین په تا کوم ډیزاینو هغه د لوګو وي په هغو تاسې کار کړی ده هغه ټول په دغه کې ده